دا به نه کېږي. د ډسمبر پر 2 د پښتنو د وتلي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي د 48م تلین په مناسبت په کوټه کې ولسي غونډه وسوه. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند لخوا وربلل سوي دغه غونډې ته د ګوند مشرانو د نوموړي پر ژوند او ملي مبارزې سربیره پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه ویناوې وکړې. بزنجو صاحب هلک میر ګل خان نصیر د خان شهید سره په انجمن وطن کې ملګری و او یو وخت د تحریک استقلال ادارت هم کړی دی. دا به اوس ملګري په دې رضا وو چې دا پښتانه دي خپله د ګورنر صوبه جوړه کړي. نن خلک داسې یو غلط فکر درک کوي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان تقسیم غواړي. موږ د بلوچستان اصلي بلوچستان نه کله تقسیم خوښتی دی نه زموږ دا خوښه ده نه موږ دا حق لرو. موږ هغه بلوچستان ځان صوبه کول غواړو چې ستا دا ټول مشران د ما سره ملګري وو د ما سره ګنډیوالان دا موږ خامخا غواړو په هغه صورت کې غواړو. عبدالصمد خان اڅکزی چې له مرګ وروسته یې په خان شهید شهرت وموند د 1908 میلادي کال د جولای پر 1 د ګلستان په عین الله کاري سیمه کې زیږېدلی و. نوموړي په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړ خو د ژوند شاوخوا 3 لسیزې لومړی د انګریز او بیا د پاکستان په زندانونو کې تېرې کړې او خپلې زیاتره زده کړې همدلته ترسره کړې. په سیاست کې چې خان شهید د خپلو ملګرو څخه بېهیلې سو او جنجالا سو نو یې په لومړي ځل پښتونخوا ټکی د سیاست په میدان ته داسې واچاوه چې زما د پارټۍ نوم به نیشنل عوامي پارټۍ په بریکټ کې پښتونخوا چې ګوازه د خپلې پارټۍ سره پر دا خوا باندې څه وایم پر پښتونخوا سوال باندې زما پارټۍ وضاحت نه لري پښتون نه یم کوي. عبدالصمد خان اڅکزي د پاکستان له جوړېدو مخکې او بیا وروسته د پښتنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړی رول لوبولی و او په 1914 میلادي کال کې د انجمن وطن په نوم ګوند جوړ کړ. هغه پر دې سربیره د پښتو ادب او صحافت په ډګر کې هم ځانګړی نقش درلود او د استقلال په نوم پر ورځپاڼه راایستلو سربیره یو شمېر کتابونه لیکلي او شپاړلي دي. په 10 کاله جیل بند کې یو ملاقاتي ورځي ملاقات هم نشته نه زاره چاپ دی نه یې وسله ماتېږي او نه دی پر شا باندې ځي. ورونو خان شهید واحد سړی و چې زموږ دپاره یا برټش بلوچستان چې د پښتانه پر خاوره جوړه صوبه وه دا یې د ګورنر صوبه غوښته هیچ اثر نه کوي خلاص څوک په پیدل نه او څوک په سیاسي نادانیو اخته وو. د 1983 میلادي کال د ډسمبر پر 2 نیټه د کوټې په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې هغه وخت نامعلومه کسانو د عبدالصمد خان اڅکزي کور ته 2 بمونه وغورځول کله چې دی ویده و. د همدې بمي چاودنو په نتیجه کې نوموړي خپل ژوند له لاسه ورکړ. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.